سلامونه ګلونه پښتنه مینه مې ومنئ. نن یو ځل بیا را سره ازل جي میلمه دی. نو یوه بله یادونه کومه چې ازل جي سره ډېره یو ښایسته بازۍ هم لرو، نو را سره تم شئ. ازل جي په خپرونه کې ښه راغلاست. هرکلی درته وایم. ډېره مننه. یو سلام اکمل صاحب تاسو ته، یو سلام لیدونکو اورېدونکو ته په دې لس ټول بخۍ او د صحت په جامو کې به ډېره زیاته مننه. ازل جي دا راته وایي چې ژوند څنګه تېرېږي، ژوند څنګه روان دی. د زندګۍ پوښتنه مه کوه، د زندګۍ چارې مې ګډې وډې دي نه. ژوند ته په رستو رستو ګورم لکه بایللی جوارګر چې کور ته ځي نه. ازل جي ډېری وخت افغانستان کې نوې علت څه مصروفیتونه و، بزنس کې مصروف څه علت و؟ والا څه شخصي موضوعات و پاکستان کې وما دا 2-3 کاله کوم. ازل جي یو څو پوښتنې کوو، بیا به څه شعرونه اورو، بیا پوښتنو ته وګرځو. مهرباني. اول دا راته وایي چې کور کې په چا ډېر ګران وي؟ کور کې خو په ټولو ګران یم، خو په مور بیا ډېر ګران. اکثره وخت د مشهورو خلکو ته د مینې وړاندیزونه ډېر کېږي. اوس کوم نجلۍ د مینې وړاندیز درته کړی؟ د مینې وړاندیزونه څه به اوس ویم یار، دا داسې پوښتنه ده چې بې ځوابه ښه ده. ښه، ډېر ښه. ازل جي په تېره خپرونه کې تاسو ویل چې ما واده نه دی کړی. واده به کله کوئ له خیره؟ خدا پوښتنه به سکپ کو، بلې پوښتنې ته به راشو. نه، ملګري ځکه ملګرو غوښتنه کړې وه چې ازل جي بله خپرونه کې به ورته وایي انشاءالله. ډېره خلک وایي چې ازل جي په مینه کې ماته خوړلې. واقعیت ده که نه؟ شاید واقعیت ده. کېدای شي. بیا به نور خبرو پسې لاړ شو. دغسې نوې شاعري ده چې یو وجودو یوه ساه اوس د بل ده، دا جنۍ یو وخت زما اوس د بل ده. یو وجودو یوه ساه اوس د بل ده، دا جنۍ یو وخت زما اوس د بل ده. زه د دې د زړه دنیا وم قسم دی، دا زما د زړه دنیا اوس د بل ده. زه د دې د زړه دنیا وم قسم دی، دا زما د زړه دنیا اوس د بل ده. ما اکثر به وي 2-3 بچي به بس وي، دا هما د په خندا اوس د بل ده. ما اکثر به وي 2-3 بچي به بس وي، دا به ما د په خندا اوس د بل ده. مونږ یو بل پسې ډېر ډېر دي جړلي، زه ادم هم دا هوا اوس د بل ده. مونږ یو بل پسې ډېر ډېر دي جړلي، زه ادم هم دا هوا اوس د بل ده. یا ساده زه له اوس هم ورته ناست دی، ستا ډاکټره بې وفا اوس د بل ده. یا ساده زه له اوس هم ورته ناست دی، ستا ډاکټره بې وفا اوس د بل ده. دا جنۍ یو وخت زما اوس د بل ده، دا زما د زړه دنیا اوس د بل ده. دا و ما ته په خندا اوس د بل ده، او زه ادم هم دا هوا اوس د بل ده. شیرونه وایه، شیرونه وایه. ځواني ونو د کوره بهر شپې به مې کولې، ځواني ونو د کوره بهر شپې به مې کولې، نشې به مې کولې، تماشې به مې کولې. ځواني ونو د کوره بهر شپې به مې کولې، نشې به مې کولې، تماشې به مې کولې. یو کس به د ماښام نه وروسته ډېر را یادېدلو، بې خوبه وم بې خوبه شوګیرې به مې کولې. بیا یو زر ځلې ووایه. یو کس به د ماښام نه وروسته ډېر را یادېدلو، بې خوبه وم بې خوبه شوګیرې به مې کولې. هغه که زما شوی وی نو داسې به برباد وم، عیاشه زندګي به وه مزې به مې کولې. هغه که زما شوی وی نو داسې به برباد وم، عیاشه زندګي به وه مزې به مې کولې. غریب وم د هېچ چا په مزاج برابر نه وم، په هر سړي به ګران شم چې پیسې به مې کولې. غریب وم د هیچ چا په مزاج برابر نه وم، په هر سړي به ګران شم چې پیسې به مې کولې. جنۍ وه مینهواله په واټس اپ په مسنجر کې ټپې به یې کولې او ټپې به مې کولې. جنۍ وه مینهواله په واټس اپ په مسنجر کې ټپې به یې کولې او ټپې به مې کولې. ډاکټر یې درته یاد چې زه یوازې ستا ظلم چې ته لاړې د سلو یارانې به مې کولې. ډاکټر یې درته یاد چې زه یوازې ستا ظلم چې ته لاړې د سلو یارانې به مې کولې. او ځواني ونو د کوره بهر شپې به مې کولې، نشې به مې کولې، تماشې به مې کولې. همداسې یو 4-5 غزله سخت به سره وایه، زه درته غوږ یم. یو غزل یارانو ته دی چې سحر کې خوند کوي چې ویدې د قاوې یاران، خو ماښامي کې مې بیا لګي د نشې یاران.
سحر کې خوند کوي چې ویدې د قاوې یاران خو ماښامي کې مې بیا لګي د نشې یاران در سره یخوري بیرته تا پسې خبرې کوي نمک حرام مه دې د دغې زمانې یاران بیا زر ځلې ووایه دا در سره یخوري بیرته تا پسې خبرې کوي نمک حرام مه دې د دغې زمانې یاران زه یې په هر میدان کې پریښی یم کورې ودان ما ته ټیټ سترګې دي له هرې زاویې یاران بیا شل ځلې ووایه زه په هر میدان کې پریښی یم کورې ودان ما ته ټیټ سترګې دي له هرې زاویې یاران دا دلګان دې کړېدلې ځورېدلې ښه دي پرېږده چې نوره مو غپېږي راپسې یاران همدقسې دا دلګان دې کړېدلې ځورېدلې ښه دي پرېږده چې نور مو غپېږي راپسې یاران مړه ازله بې مطلبه څوک جومات ته نه ځي څه د ښایست څه د شهرت څه د پیسې یاران او در سره یخورې بیرته تا پسې خبرې کوي نمک حرامه دې د دغې زمانې یاران بالکل واقعیت بل غزل اورو د ارمانونو د خندا شي سړی په ډېرو خلکو کې تنها شي سړی لکه زه ورته د ارمانونو د خندا شي سړی په ډېرو خلکو کې تنها شي سړی د هر سړي ور باندې مینه راشي له تورو خاورو چې پناه شي سړی د هر سړي ور باندې مینه راشي د تورو خاورو چې پناه شي سړی نه چاته مه وایه چې ګرانې راته بیا د سړي نه په هوا شي سړی بیا یې وایه بیا یې ما چاته مه وایه چې ګرانې راته بیا د سړي نه په هوا شي سړی مړه نو تا ته سړی څه ووایي تا ته غوسه کې په خندا شي سړی بالکل مړه نو تا ته سړی څه ووایي تا ته غوسه کې په خندا شي سړی په خدای قسم که د چا خوښېږي له ډېره درده په ژړا شي سړی په خدای قسم که د چا خوښېږي له ډېره درده په ژړا شي سړی ازل ماښام په میکده کې ګورئ سحر جومات کې وي ملا شي سړی ازل ماښام په میکده کې ګورئ سحر جومات کې وي ملا شي سړی د ارمانونو د خندا شي سړی په ډېرو خلکو کې تنها شي سړی ازل جي دا راته وایي چې په ژوند کې د لوی اشتباه څه وه مینا مینه وه ښه ډېر ښه کله داسې شوي چې ځان سره د ویلی چې نور شعر نه لیکم ځکه انسان رنګ رنګ مشکلاتو سره مخامخ کېږي او فشار لاندې راشي یا ذهني مشکلات دي وایي چې دغه پرشر نه ووځم نور شعر نه لیکم او کله کله کېږي سړی ووایي یار ښه 3 کسان در څخه په یو وخت کې د ملاقات غوښتنه کوي کوم یو سره غواړي وګوري راشد خان دی د فوټبال مشهور لوبغاړی لیونل میسي دی او بل کرم خان دی په یو وخت کې البته په یو وخت کې ټول راته ګران دي خو دلته بس دی اولت ملي لوبغاړي راشد خان ته ورکوو او هغه بس یو بس نه کوي راشد خان ازل جي که چېرته ولسمشر شي لیلا خان به د سکرټري که فضل هادي اکمل لیلا خان زه یې پرېښودم نیمه لاره کې سپینې خبرې به کوو وروره ازل جي ډېری مینهوالو سره همدغه ځکه ته لږ مشهور او مینهوالو سره تل همدا پوښتنې ځکه ما نه تل پوښتنه کوي چې ازل جي نه دا پوښتنه وکړه ځکه زیاتره وخت یو ځای کې د ویلې د ډاکټر پلاره زه ازل یم دنیا پیژنم خدای منې چې ټول افغانستان به درله راولم نو دلته خلک فکر کوي چې اوس هم د ازل جي هیله شته که نه د بیت نه داسې معلومېږي بل ځای کې بیا د ویلې چې ناکامه مینه که نه زیاتره شاعري نو آیا د ډاکټر هیله اوس هم شته نشته که قصه نوره ختمه ځینې خبرې شعرونو کې خوند کوي چې شعر په ژبه ځواب هم شي نه مینهوالو سره ځکه مینهوال ساده ژبه باندې ډېر ښه پوهېږي خو هیله شته نشته ځکه ډېری مینهوال که وګورې ستا سړی څه نه وایي لډاره سړی څه وایي چې دروغجنه شي هنداره سړی څه ووایي ملګرو ته به اوس زه کوم ومې ویلې دا شعر مې ورته ویلې کیسه ختمه کیسه ختمه نه شعر باندې کیسه ختمه مطلب ښه تر اوسه د اشپزي کړې نه بیخي یار یادېږي خو مې نه هګۍ رومیان مې که چېرته پخ کړي هغه به یم سوځولي خراب ملګرو سره بنډار کې یا کور کې نه بنډار کې خو ولا که چاته اوبه راواخلم خو مطلب کېدای شي داسې یو ځای کې مجبوریتونه یې هغه هم خراب کړي هغه هم خراب کړي ډېر ښه بس نور شعرونه اورو بیا به پوښتنې وکړو یوازې زه نه یم چې ما پکې ارمان کړی دی
دا محبت د دې کې هر سړی تاوان کړی دی یوازې زه نه یم چې ما پکې ارمان کړی دی دا محبت د دې کې هر سړی تاوان کړی دی تقریبا 10 کاله به کېږي تر سهاره ویښ یم ما دغه 10 کلونه هره شپه خفګان کړی دی تقریبا 10 کاله به کېږي تر سهاره ویښ یم ما دغه 10 کلونه هره شپه خفګان کړی دی زه د هغې د تلو نه وروسته شاعر شوی یم سترګې به نه پټوم دا خو احسان کړی دی زه د هغې د تلو نه وروسته شاعر شوی یم سترګې به نه پټوم دا خو احسان کړی دی ناشکري نه کوم خو شکر به په څه شي وکړم نه ځمکې رحم کړی نه بر اسمان کړی دی ناشکري نه کوم خو شکر به په څه شي وکړم نه ځمکې رحم کړی نه بر اسمان کړی دی هغه راځي نه او زما زړه لکه سپیشله دی یو قسم ما کړی دی یو قسم جانان کړی دی هغه راځي نه او زما زړه لکه سپیشله دی یو قسم ما کړی دی یو قسم جانان کړی دی یوازې زه نه یم چې ما پکې ارمان کړی دی دا محبت د دې کې هر سړي تاوان کړی زموږ د تندي کرښې د کږې لکه کابل زموږ د تندي کرښې د کږې لکه کابل د چا وې او د چا ورسېدې لکه کابل زموږ د تندي کرښې د کږې لکه کابل د چا وې او د چا ورسېدې لکه کابل زه هم د سقوط شوي ښار په رنګ خفه خاموش په ما هم خپلو وکړلې کانې لکه کابل زه هم د سقوط شوي ښار په رنګ خفه خاموش په ما هم خپلو وکړلې کانې لکه کابل خوشحاله یم چې نه درانه شوې بېننګي خفه یم له دې ټولې زمانې لکه کابل خوشحاله یم چې نه درانه شوې بېننګي خفه یم له دې ټولې زمانې لکه کابل په خانډیوالي کوي غمونه لوفران دا چا به راته کړي وي خیرې لکه کابل په خانډیوالي کوي غمونه لوفران دا چا به راته کړي وي خیرې لکه کابل له خلکو سره خاندمه دوه مخه یم مزله او زړه کې ساتم پټې اندېښنې لکه کابل د چا وې او د چا ورسېدې لکه کابل په ما هم خپلو وکړلې کانې لکه کابل خفه یم له دې ټولې زمانې لکه کابل او زړه کې ساتم پټې اندېښنې لکه کابل یو لنډ شان نظم دی دا اوس مې لیکلی دی چې کله کله مې په ځان باندې زړه بچ شي کله کله مې په ځان باندې زړه بچ شي دا له کوم نارواو نه تېرېږم زندګۍ را باندې کومې لوبې وکړې له بلا بلا بلاو نه تېرېږم کله کله مې په ځان باندې زړه بچ شي دا له کومو نارواو نه تېرېږم زندګۍ را باندې کومې لوبې وکړې له بلا بلا بلاو نه تېرېږم کله کله مې په ځان باندې زړه بچ شي تا نه وروسته له سختیو نه تېرېږم ختم مې نه دي دا عمل ریلالی له کافرو مجبوریو نه تېرېږم کله کله مې په ځان باندې زړه بچ شي تا نه وروسته له سختیو نه تېرېږم ختم مې نه دي دا عمل ریلالی له کافرو مجبوریو نه تېرېږم څه غربت دی څه د مینې مسلې دي هر سیکنډ رانسکي وینې مسلې دي څه غربت دی څه د مینې مسلې دي هر سیکنډ رانسکي وینې مسلې دي د دې نورو خلکو غم مې هم منلی خو زما ډېرې سنګینې مسلې دي څه غربت دی څه د مینې مسلې دي هر سیکنډ رانسکي وینې مسلې دي د دې نورو خلکو غم مې هم منلی خو زما ډېرې سنګینې مسلې دي مور بیماره د لالی د بل په غېږ کې زه سپېره یم په سرلی د بل په غېږ کې مور بیماره د لالی د بل په غېږ کې زه سپېره یم په سرلی د بل په غېږ کې داسې نه ده چې د بل جانان کمی دی زړه مې نه لګي په خدای د بل په غېږ کې مور بیماره د لالی د بل په غېږ کې زه سپېره یم په سرلی د بل په غېږ کې داسې نه ده چې د بل جانان کمی دی زړه مې نه لګي په خدای د بل په غېږ کې کله کله مې په ځان باندې زړه بچ کله کله مې په ځان باندې زړه بچ شي خلاصه دا بې وفا ډاکټرې ګلې که زما د نظم لولې یا اورې ورته غوږ شه دا بیخي درته ډالۍ ده دا ټپه د ازلجي درته ډالۍ ده او نورې خیرې به درته نه کړم دومره خفه شې لکه زه چې څومره یم بېشکه ازلجي دا راته ووایه چې کوم هېواد دې ډېر خوښېږي کوم هېواد ته ارمان لرې چې ولاړ سي ارمان خو به د جنت کوو د هېوادونو به نه کوو دنیوي ژوند کې کوم هېواد دې ډېر خوښېږي پېښور بد عادت څه شی دی بد عادتونه خو مې دوه درې دي خو دا یو پکې دا دی چې ډېرې وړې موضوع ته ډېر غټ زړه خورم ډېر بې حوصلې یم په یو سیکنډ کې چې دی مطلب یعنې بې حوصله یې ډېره ډېر بیخي زیرو حوصله ازلجي په ژوند کې داسې یو هر انسان باندې راځي داسې حالت در باندې راغلی چې ډېر مایوسه شوی ناهیله شوی چې یاره مدهوشه شوی چې بیخي نو
هفته کې کېدای شي 2-3 ځل داسې کېږم 4 ځل کېږم داسې چا د تر اوسه داسې قیمتي تحفه ورکړې چې اوس پې پښیمانې ویلې دي چې لیاقت یې نه درلوده زړه مې ورکړی دی په هغې کې بس یو څو نور شعرونه اورو بیا به بازۍ ته وګرځو انسان دی انسان څه ته وایي انسان دی انسان څه ته وایي خدای انډیوال که جانان څه ته وایي انسان دی انسان څه ته وایي خدای انډیوال که جانان څه ته وایي ما وی خفه یم په زړه مې درد دی دی وی درد څه وي خفګان څه ته وایي ما وی خفه یم په زړه مې درد دی دی وی درد څه وي خفګان څه ته وایي شیر مخامې او 100 روپیو سګرټ دا مې یاران دی یاران څه ته وایي شیر مخامې او 100 روپیو سګرټ دا مې یاران دی یاران څه ته وایي د خان د کوره خو په ښه نه راځي زه خپله خان یم خان څه ته وایي د خان د کوره خو په ښه نه راځي زه خپله خان یم خان څه ته وایي او موږ د مینو تاوانونه کړي دا د روپیو تاوان څه ته وایي موږ د مینې تاوانونه کړي دا د روپیو تاوان څه ته وایي انډیوالۍ کې چا حساب کړی دی انډیوالۍ کې احسان څه ته وایي مونږ د مینې تاوانونه کړي دا د روپیو تاوان څه ته وایي انډیوالۍ کې چا احسان کړی دی انډیوالۍ کې احسان څه ته وایي او ډاکټر خاص د ګنې وازله د جنکیو ارمان څه ته وایي ډاکټره خاص د ګنې وازله د جنکیو ارمان څه ته وایي یو بل غزل اورو بیا بازۍ ته ورګرځو بیا به لوبه کوو ملګرو ته خو ما لوبه تشریح کړې کافي مې ایښی یو تریخ دی یو خوب شیدو چای دی پاکستانیانو خبره دود پتی ده بس که ځواب ده نه کافي بس کې که ځواب ده که شیدو چای بس کې خوښه مې ده درنه مې وژنې په خفګان لالیا غم دې نه خدای مني نه قرآن لالیا درنه مې وژنې په خفګان لالیا غم دې نه خدای مني نه قرآن لالیا جار صدقه لګې قربان لالیا زما جانان 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 لالیا جار صدقه لوگے قربان لالیا زما جانان 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 لالیا والله بالله کمی پیچورت خرابی لکیتا لاړل یاران لالیا والله بالله کمی پیچورت خرابی لکیتا لاړل یاران لالیا درت دی عمر دا جهان لالیا زما غمجن افغانستان لالیا درت دی عمر دا جهان لالیا زما غمجن افغانستان لالیا اے پسی پارو چې ور بخلې مې کلمه ډېر وی پچاګران لالیا اے پسی پارو چې ور بخلې مې کلمه ډېر وی پچاګران لالیا لاړم ازل شم دنیا او پیژندم ولا چې و دې کړو تاوان لالیا لاړم ازل شم دنیا او پیژندم والله چې و دې کړو تاوان لالیا دغه یو بیت تا د ډالۍ وي ازل جي ستا په سر باندې به ډېر یاران پردي کړو که تا خپل نه کړو نو ځان خو به برباد کړو جار یاره ته دې ژوند دی وروره بس ازل جي لوبې ته ورګرځو دا چې دا تیار کافي مې درته ایښې مخکې نه کافي خپله پرېږدي چې ډېر تریخ بس دا تا او دا د شیدو چای که چېرته ځواب دې رانه کړي دنه به یو ګوټ کوي که ځواب دې راکړي دنه به یو ګوټ کوي او مخکې نه تا ته مې ایښی او پوهېږم ځواب نشي راکولی کیسه خو ډېره چې بس ځواب دې نشو راکولی فقط هو نن بانې نه منم فقط وسکه او ښه غټ بوټ وسکه دا راته ووایه چې مور در باندې ډېر ګران ده که پلار مور ښه یعنې ځان دې بچ کړه صفا خبرې به کوم زه صفا سړی یم یار سپینې وایم یار پلار راته ګران دی خو د مور ګرانښت به زیات دی که نه یعنې پلار ګران نه ده پلار ګران دی یار زما مقصد داسې نه هسې به بیا ګوټ کوم یار بیا هو که نه کمرمین صاحب دغه غوښتنه کړې وه وایي امر ده پوښتنه نه ده وایي یا به یو ترنم کوې یا به دغه کوې کیمرامین سره به زه وروسته حساب کوم خو اوس به یو ګوټ وکړم بس داسې یو شعر ووایه راته چې حساب پکې راغلی مثلا یو حساب پکې راغلی که نه شمارې پکې راغلی تور تور ماښامونه دي دوه ترې نه راکم کا شپږ سوه غمونه دي دوه ترې نه راکم کا دا زما خپل شعر دی یو دوه درې څلور ته مې د زړه ټکو نه خو دې کې مې دا خو خپل غزل و یار دې کې مې راغلي وو صحیح شو ولې ګټله
دا شعر د چا ده؟ ته خو څه سګرېټ او روپۍ نه یې له ما وړه که تا پسې هم ګوتې په جیبونو کې وهم. دا د ممتاز اورکزي غزل دی. تر اوسه د دې نجلۍ په نوم اکاونټ جوړ کړی؟ نه دا کار مې نه دی کړی. د افغانستان د 3 شاعرانو نومونه واخله چې ستا نه خوښېږي. پاتې دې راځي بیخي ټول مې خوښ کېږي یار، موږ چا سره مشکل نه لرو. وسکه دروغ به نه وایم، ځکه زړه نه نه یم خبر، الله تعالی خبر دی که نه، چې پوهېده چې بس ګیرې ما وسکه خپله دا راته ووایه چې تر اوسه د میک اپ سامان چا ته وړی وړی به دې یې که نه وی به یې وسکه شته والله که مې یادېږي نه مې یادېږي. وسکه ډاکټر سره به چکر تللی چې پټ پختونه به وکړي څوک دا به 2 ګوټه وګه میں هر شي به دا تپوس آئنده مونه کې بل خبرونه کې مونه کې. د ډاکټر اصلي نوم څه دی؟ 100 ګوټه وکما یو ګوټ چې خلاصې او کنه دا د څه پښتنه چې کې زبون به ما دا ټول اوس کما. ډاکټر سره په لومړي ځل چیرته مخامخ شو؟ ستړی دی کړم. یو وروستی پوښتنه تا د مینې اظهار کړی او که هغې ته په مینې اظهار کړی په لومړي ځل؟ په ټولې پوښتنه کې فقط 2-3 پوښتنې ځواب کړې. ازل چې بس څو نور شعرونه ورو بیا به خپرونه راونغاړو. وایي چې هر څه خراب دي هر څه ګډ وډ دي، هر څه خراب دي هر څه ګډ وډ دي، په زړه مې درد دی ماغزه ګډ وډ دي. هر څه خراب دي هر څه ګډ وډ دي، په زړه مې درد دی ماغزه ګډ وډ دي. مانه غمجن شعرونه غواړي د دغه دور واړه ګډ وډ دي. مانا غمجن شیرونه غواړي د دغه دور واړه ګډ وډ دي. چرته انګریز سره مینه کوم قسم په خدای پښتانه ګډ وډ دي. چرته انګریز سره مینه کوم قسم په خدای پښتانه ګډ وډ دي. نن خو زما عمر ته زړه شوی دی او د لالیم کاته ګډ وډ دي. نن خو زما عمر ته زړه شوی دی او د لالیم کاته ګډ وډ دي. نه پیسه دار شوې نه ډاکټر ازدا شوه زه له ستا عمر څه ګډ وډ دي. هر څه خراب دي هر څه ګډ وډ دي، په زړه مې درد دی ماغزه ګډ وډ دي. نه پیسه دار شوې نه ډاکټر ازدا شوه زه له ستا عمر څه ګډ وډ دي. موسم بدلیږي ماته ته یادېږي، موسم بدلیږي ماته ته یادېږي، واوره وریږي ماته ته یادېږي. موسم بدلیږي ماته ته یادېږي، واوره وریږي ماته ته یادېږي. شاهرخ کاجل غېږه کې ونیوله فلم ختمیږي ماته ته یادېږي. شاهرخ کاجل غېږه کې ونیوله فلم ختمیږي ماته ته یادېږي. ګلاس ډکیږي ماته ته یادېږي، ګلاس تشیږي ماته ته یادېږي. ګلاس ډکیږي ماته ته یادېږي، ګلاس تشیږي ماته ته یادېږي. واده دی غلی په یو کونج کې ناست یم یاران ګډېږي ماته ته یادېږي. واده دی غلی په یو کونج کې ناست یم یاران ګډېږي ماته ته یادېږي. جنت مهیر دی خدای دې ورحمیږي، دعا چې کېږي ماته ته یادېږي. جنت مهیر دی خدای دې ورحمیږي، دعا چې کېږي ماته ته یادېږي. ازلو سخت و نفري موسم دی باران وریږي ماته ته یادېږي. او ډاکټر سخت و نفري موسم دی، ډاکټر سخت و نفري موسم دی باران وریږي ماته ته یادېږي. موسم بدلیږي ماته ته یادېږي، فلم ختمیږي ماته ته یادېږي. یو وروستی کلام یو 3 شعر به درته ووایم چې دا د زړونو بیماری به دې خراب کړي، ښکلی ځوان یا شوقي به دې خراب کړي. دا د زړونو بیماری به دې خراب کړي، ښکلی ځوان یا شوقي به دې خراب کړي. کله کله د ملګرو خواته هم زدا او تاک دا تنهایي به دې خراب کړي. کله د ملګرو خواته هم زدا او تاک دا تنهایي به دې خراب کړي. د ډاکټر غم به کم نه کړي ازله، د سګرټو ټول لوګي به دې خراب کړي. دا د زړونو بیماری به دې خراب کړي، ښکلی ځوان یا شوقي به دې خراب کړي. واه څومره ښه بلا خوند یې وکړه. زما خو زړه همداسې کېږي چې ازلجي راته شعري نه ووایم دغسې زه ناست یم بس کامرامان صاحب اشاره کوي وخت هم وایي پوره ده او ګلاس را باندې وڅکې شی را باندې چې دی خالي کړو بس یو ګوټ به پاتې هغه مو وڅښو هغې سره بله خپرونه کې ګورو یا کامرامان سره ته حسابي وکړه
ازل جي دغه دوه شعرونه تا ته به ډالۍ وي چې شونډې د پې کم انګولې یخې دي او دا د بې وفاو خلکو نښې دي لاس دې په نکریزو باندې سور نه دی دا زما د زړه د شونډو غوښې دي. مینوالو دا و ازل جي سره خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخونکی رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیاب اوسئ.